نړۍ اړینه ده چې په بیلابیلو برخو کې د شته ستونزو د حل لپاره څېړنه په کار واچوي. هر هیواد او بلکې هره ټولنه ځان مسؤل ګڼي ترڅو په ورته برخه کې روڼبړی ووسي. څېړنه چې په اوس وخت کې یوه حیاتي اړتیا بلل کېږي، لازمه ده چې موږ په جوړښت، میکانیزم او زده کړې باندې پوره آګاه واوسو. د سازمان څخه نیولې بیا تر انفرادي جوړښت پورې په هر جهت کې د څېړنې اړتیا لیدل کېږي، هغه که په انساني علوم پورې مرتبط وي، طبیعي علوم وي او یا ټولنیز علوم وي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه رحمت الله پښتون یم، ستاسو د څېړنې د میتودالوژي د مضمون استاد. ګرانو زده کوونکو، تاسې به زموږ سره په دې تخنیکي او علمي لړۍ کې د څېړنې د میتودالوژي د منځپانګې، د هغه پر تګلارو، جوړښتونو او انتقادي وسعت او بشپړه زده کړې باندې راسره مل واوسئ. دا مضمون به موږ او تاسو ته دا فرصت راکړي ترڅو د څېړنې د ترسره کولو په پار د هغه لپاره د پلان څخه نیولې بیا د څېړنې تر بشپړېدا پورې په نړیوال میکانیزم او اصولو برابر د څېړنې میتودالوژي راته وښایي. د دې څېړنې د زده کړې سره سم به موږ او تاسو وکولای شو د څېړنې د مونوګراف، تیسیس او یا هر ډول څېړنیزې مقالې لیکلو په برخه کې د نړیوال سټنډرډ سره جوخت معیار په نظر کې ونیسو او پلي یې کړو. دا کورس به موږ او تاسو ته د څېړنې تخنیکي ژبه، د هغوی اخلاقي اصول او چالشونه، په کمي او کیفي څېړنو کې د څېړنې د پروسې عناصر او بېلابېلې تګلارې موږ ته راوښایي. برخوال به بالاخره وکولای شي په معیاري بڼه د څېړنې د لیکلو په منځپانګې برلاسه واوسي. د څېړنې د میتودالوژي د مضمون زده کوونکي به وکولای شي د مضمون د زده کړې سره سم خپل د خوښې په ساحه کې د مثبت بدلون راوستلو تکل ته بډې راونغاړي او ټولنې ته د خپلو څېړنو په کولو سره معیار او نوښت دواړه یو ځای ورسره مل په برخه کړي.